خو د شریعت دې ضابطې ته چې موږ وګورو په دې کې دننه دومره جوړوالی پروت دی چې موږ به ورته حیران شو. زه صرف اشارات درته بیان کړم. دا دنیا دارالامتحان دی. پلار یې مړ شو، د دې سړي دوسي پاتې شو، د دې نورو ورېرونه پاتې شو، او دا ماشومان په دې ټولو ځان امتحان. دې بابا ته الله رب ذوالجلال وایي بابا تا سره اختیار دی، یو دی میراث چې ته مړ شي نو تقسیمیږي به، یوه ده حصه ورکول. تا سره اختیار دی د خپلو بچو نوسو له حصه ورکه، پوره د میراث حصه ورله ورکوئ، زیاته ورله ورکوئ، کم ورله ورکوئ، خو څه ورله ورکه. کو نه ورکوئ نو یو ځای شته دی چې دا نوسي دې در په در ګرځي، ته به خوشحاله یې. په ده دا امتحان، په ترونو دا امتحان دی چې کو ستاسو بچي چېرته داسې پاتې شوی وي او بیا ترونو ورسره دا سپوره کولی، ته به په قبر کې نه وي خفه. نو ټیک ده چې په میراث کې حصه نه رسېږي، خو دا خو ستا ورېرونه دي که نه، لور وله مه ورکه، زوم به دي شي. خو د دې هلکانو چېرته خویندې وي، خپلو زامنو له یې وغواړه چې د سر سوری پیدا شي، او دوی له هم کور ورکه چې د بل په در کې ګرځي چې دا د پلاني ملک صاحب وراره دی، دا د پلاني ملا صاحب زوی دی، دا د پلاني پښتون صاحب وراره دی. بد نه ښکارېږي په دې معاشره کې، ورکه ولکه. په دې ماشومانو هم امتحان دی. بچو اوس دا خو د الله خوښه ده چې تاسو یې محرومه کړئ. اوس ته ټوپک رالي په خپل بابا باندې ږدي، ټوپک رالي په خپل تره باندې ږدي، او که نه صبر کوي. نو دا دنیا الله دارالامتحان جوړ کړی. د دین تمام کارونو سودا الله په ادار یخې ده. بعضې صرف اشارات یې ورکړي. کم سړی چې مونځ او دس کوي د ده رزق کې به پریواني، دا پکې نغده سودا ده. خو ډېر دینداره به تاسو ووینئ چې د هغوی په رزق کې تنګي ده. اوس په ده بل امتحان دی. نو د دین په کارونو کې الله رب ذوالجلال دا ټولې خبرې پټې پټې ایښې دي. کومو ماشومانو چې په مدرسو کې سبق وایي، زه ډېر تفصیل نه ځم. مونږ او تاسو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ضابطه ایښې ده. تاسو او مونږ چې ناست شو، کم چې دا علما دي دوی دپاره جدا قانون جوړ کړی دی. دې علماو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي مداد العلماء یوزن علی دماء الشهداء. د دې مولي صاحب د پیج صحیح به د قیامت په ورځ الله د شهید د وینې سره تلي. دومره درجه د پیغمبر نه پس درجه د کائنات کې د عالم ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په باره کې فرمایلی دي چا چې د عالم سره زیارت وکړو دی ما سره زیارت وکړو، چا چې په عالم ډوډۍ وخوروله دی په ما وخوروله، چا چې د عالم احانت وکړو دی زما احانت وکړو. د عالم شان دی په کائنات، او دې عالم ته په دې کائنات کې دا ټول څیزونه دوا کوي. میان، مرغان، چینجی، پرشتې، دا ټولو ته دوا کوي. د عالم شان دا دی چې پرشتې ورته وزرې وړي.